السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو چې کله الله جل جلاله مې پیدا کو او د مې تعلق د اوبو سره ولګاو. کله چې الله جل جلاله ونی بوټي پیدا کړو د دې تعلق د خاورې سره ولګاو. کله چې الله جل جلاله انسان پیدا کو فرشتو ته او فرمایل چې زه یو انسان پیدا کولو والی او چې کله هغه زه جوړ کم او برابر کم او په دې کې زه د خپل طرف نه روح واچوم، تاسو ټول هغې ته سجده وکئ. محترمو عزتمندو، تاسو د دې تعلق وګورئ. د مهي او د اوبو څه تعلق دی؟ که مهی د اوبو نه وویستلی شي نو دی ژوندی نه پاتې کیږي. ونې بوټي که د خاورې سره څه تعلق دی؟ که ونې بوټي د خاورې نه وویستلی شي نو دا اوچیږي او ختمیږي. بالکل دغه تعلق د الله جل جلاله او د بنده هم دی. که د بنده په زړه کې د الله جل جلاله یاد نه او د خپل رب سره رابطه او مضبوطه نه نو حقیقت کې دا مړ دی. اگر که دی په دنیا کې ګرځي راګرځي اوړي راوړي، د سره بېشمیره دولت دی، شهرت دی، عزت دی، لیکن د الله جل جلاله سره تعلق نشته. د روح بې جان دی، د په ژوند کې تازګي نشته، سکون نشته، د ژوند مقصد نشته. دغه رنګې هر جاندار ته نشنما دپاره یو فطري ماحول پکار وي. لکه څرنګې چې ونو بوټو ته اکسیجن، د نور رڼا، اوبو او دغه رنګې هغه کاد د غټېدو دپاره او د خاورې ضرورت وي، دا ټول په کار راځي. او په غټېدو کې او په خورېدو کې د دې ډېر زیات اشد ضرورت وي او کردار وي. دغه رنګې زموږ دپاره فطري ماحول د الله خوف دی، د الله یاد دی او د الله تعلق دی. که دا چیزونه زموږ په ژوند کې نه نو موږ روحاني طور باندې ترقي نشو کولی. زما محترمو، دا خبره یاد وساتئ، که مهی د اوبو نه بهر شي نو اوبو ته هیڅ قسمه نقصان نه رسي. او که ونې بوټي د خاورې نه وویستلی شي نو خاورې ته هیڅ نقصان او فرق پې نه پرېوځي. او که نقصان رسي نو صرف مهی او ونو بوټو ته به رسي. دغه رنګې په دنیا کې 8 اربه خلق دی، دیو د الله جل جلاله د منلو نه انکار وکړي. د الله جل جلاله په شان کې هیڅ کمی نه راځي او نه د الله جل جلاله خدایتوب ته څه نقصان رسولی شي. ها، په خپله به برباد او خراب شي. د دې د وجې نه خپل رب سره تعلق مضبوطول پکار دی. الله جل جلاله فرمایي چې زه انسان ته د شا د رګ نه زیات نږدې یم، قریب یم. شا رګ په جسم کې ډیر نهایت اهم رګ دی. د دې په ذریعې سره وینه گردش کوي او ټول یو لوی نظام قایم کړی وي. الله جل جلاله فرمایي چې زه ستاسو د شا د رګ نه هم زیات زه ستاسو ته قریب یم. او مزید فرمایي چې ستاسو په زړونو کې چې کوم پیدا کېدل وسوسې دي هغې نه زه واقف یم. زما محترم و عزتمندو، موږ لږ سوچ او فکر وکړو چې کله یو انسان ته الله جل جلاله د مور په رحم کې ابتدا وکړي نو مور ته هم معلومه نه چې دې کې یو نوی انسان جوړیږي. دا صرف یوې خلیې په شکل کې وي. نن زموږ په جسم کې تقریبا 13 کربه خلیات موجود دي، لیکن کله چې د ژوند آغاز وشو نو صرف یوه خلیه وه. نه سترګې وي، نه غوږونه، نه د زړه دړکنو، نه دماغ، لیکن په دغه وخت کې صرف د الله جل جلاله رحمت د سایې د لاندې و. تقریبا 8 یا 9 ورځې بعد د حمل ټیسټ کېږي، هغه مثبت وي. او 10-12 ورځې بعد بیا د نرو بولو ټیسټ نه پته لګي چې دا حمل دی. او عام طور باندې 4 هفتې بعد ماهواري بند شي نو مور ته پته ولګي چې دا حامله ده. لیکن د الله جل جلاله کار
د دې نه مخکې شروع شوی. انسان چې کوم یو شیز هم جوړی دته د رڼا او د آلاتو وسایلو ضرورت وي، که د ستنې عمره جوړی او که د غټ د جاز عمره. لیکن الله جل جلاله د مور پر رحم کې په تیارو کې یو مکمل انسان صورت جوړی او هیڅ چاته هم د علم پته نشته. 3-4 هفتو کې دماغ، زړه او دا رنګ ریل کې هډي دغه جوړېدل شروع شي. 5-6 هفتو کې د زړه دړکن شروع شي. 18 هفتو په منځ کې ماشوم اورېدل شروع کی او د مور د زړه دړکن او د ساه आवाज او د جسم اندازه حرکات محسوسي. تقریبا 24 نه تر 13 هفتو پورې بیا د رڼا احساس محسوسي. 18 هفتو ته نږدې د ګوتو نشانات یو منفرد نشانات شروع شي. داسې نشانات چې په دنیا کې چا سره هم مشابهت نه لري. د 4-5 میاشتو په دوران کې دغه د غوښې ټوټه، پټي او اړوکو تشکیل شروع شي. بیا د مور او پلار خواهش پیدا شي چې ماشوم بچی محبت ور سره زیات شي. حالن کې تر دغه وخته پورې ماشوم مور او پلار لیدلی هم نه وي. محترمو عزتمندو، موږ سوچ وکړو چې دا د کوم مصور کار دی. دا یو عظیم خالق قدرت شاهکار دی. دا ټول الله جل جلاله د رحمت او د قدرت هغه مظهر دی. بیا 4 هفتې مکمل شي او ماشوم دنیا ته راشي. مور د سینې سره لګی، پلار ورسره د محبت نه اوچتی. دا ماشوم بیا لوی شي، دنیا ګوري، خوري سکي، ګرځي را ګرځي، دوستان جوړ شي، سکول، کالج، یونیورسټۍ پورې ورسي. محترمو عزتمندو، یاد وساتئ دا د الله جل جلاله د رحمت په سهاره باندې چلیږي. دا د الله جل جلاله رحمت دی د انسان سره. بیا ژوند کې دولت راشي، کور راشي، عزت راشي، مقام راشي. لیکن یو ورځ اچانک دا احساس وشي هغه چیزونه چې دته میلاو شوي هغه واپس اخیستل شروع شي. مور د دنیا نه لاړه شي، پلار د دنیا نه رخصت شي، دوستان لاړ شي، ځواني تیره شي، صحت کمزور شي، عہده او منصب ختم شي، جسم کې دردونه شروع شي. چې کله انسان په هر خطره کې دی مضبوطو، نن معمولی خطرو سره دی یریږي. په دغه وخت کې دی اخوا دیخوا وګوري، شاهد خلق نشته، لیکن بنده بیا هم یاد ساتي ستا رب رحمت ستا سره دی. په اول کې هم د الله جل جلاله رحمت او په آخر کې هم د الله رحمت موجود دی. الله جل جلاله فرمایي چې د یوې لمحې دپاره هم زما د رحمت نه لرې نه. ما محترمو عزتمندو، موږ غور وکړو چې کوم مراحلو نه موږ تیریږو او کوم مراحلو ته موږ ورسېدو. دا زموږ د رب کمال دی. د دې د وجې نه الله جل جلاله باندې کامل ایمان ساتل ضروري دی. الله جل جلاله تدبیر او د الله جل جلاله قدرت په هغې باندې یقین ضروري دی. ډېره پیری انسان وي زه ډېر محنت کوم لیکن نتیجه نه ملاویږي، زه ډېره سرمایه لګوم لیکن کامیابی نه حاصلېږي. په داسې صورت کې مایوسي نه ده پکار. د الله جل جلاله په فیصلو او د هغه په مقرر کرده وخت باندې بروسه پکار ده. دا محترمو عزتمندو، موږ یاد وساتو د الله جل جلاله حکمت او د هغه تدبیر دی. هغه په بهتر پوهیږي او هغه چیزونه موږ ته راکوي. لہذا موږ په خپل رب باندې اعتماد وکړو، د هغه د رحمت سره امید وابسته وساتو، یقین وساتو چې څه کوي هغه زموږ په حق کې بهتر دی. بیا به زموږ دعاګانې هم قبلیږي، زموږ وظایف هم اثر کوي، زموږ عمل به هم جوړیږي، پریشانیانې به هم ختمیږي او زندگی به هم ښایسته کیږي.